که یو خوا په ټانک کې سیلابونو تباہي جوړه کړې نو بل خوا الخدمت فاونډیشن د سیلاب ځپلو خلکو په خدمت کې د چانه رستو پاتې نه دی. د اسلامي اخوان المسلمین ملیشیا فلاحي تنظیم عمل د خدمت فاونډیشن سره په ګډه ټانک کې 400 سیلاب ځپلو کورونو کې راشن ویشلې. ځای خلکو د الخدمت فاونډیشن څخه مننه وکړه چې په ښه توګه د مرستې کارونه ترسره کړل. فاونډیشن شکریہ ادا کوو چې موږ محتاج خلکو سره په دغه غیمت سره وکړو. فاونډیشن ډیر شکریہ ادا کوو، ډیر زبردست پروګرام. ان شاء الله غریبان موږ ډیر مسکینان خلک یو دوی راغلي دي او موږ سره ډیر امداد وکړه. جی نن موږ دلته په ټانک کې د 400 چې کم سیلاب زدګان دي د هغو دپاره د فوډ پیکیج د راشن تنظیم کړی دی. الخدمت فاونډیشن تقریبا په ټانک کې چې څومره ایریا دي زیاتر ایریا کور کړی دي. نشاط فاونډیشن خدمت زبردست شکرګزاري چې د موږ سره امداد وکړ. الخدمت فاونډیشن هر ورځ په ټانک کې پخه خوراک، پاکي اوبه او جامې تقسیموي. کیمرا ټیم سره سلیم دانش، وحدت نیوز ټانک.